خوب نه وي اوده خوب نه او بېهوشه خوب نه وي هغه قوم چې د ازادۍ خوب قدر نشي لیدلی هغه به د شخص بنیري په شپېلۍ د ساجد د اجمل بابا په چغو څه په هوش کې راشي د دې خو مطلب دا شو چې لیکوال د خپل ذوق نه مجبوره وي د بیدارۍ ترانې وایي په خپله ترې خوند اخلي نتیجې هر څنګه چې لکه ساجد صاحب چې وایي نن زنګېدم د چا د خیال په زانګو د غم په کور کې مې مزې وخوړې په هر حال هر څه د مینې په زور کېږي دا مینه ده چې انسان له حوصله ورکوي ناامیدي ختموي د مسلسل جدوجهد توان طاقت انسان ته بخي لکه ساجد صاحب وایي ژوندون به خاورې کړمه اوښکې و باران جانانه ستا تور وربل به زرغون کړمه ګلان جانانه خاوره او باران یعنې اوبو د ګلونو زرغونولو لپاره په لازمي توکو کې دي او دغه دواړه ساجد صاحب د خپلې مینې په وجه په خپل ذات کې موجود ګڼي مینه پاکه جذبه ده مقدسه جذبه ده خو بیا هم دا هله پاکه مقدسه وي چې په خپل قدرتي موقع وشي که داسې نه وي نو دغه مینه ګنده او د فساد باعث وي هم دغه تصور دی چې موږ دې حقیقت ته رسوي چې مینه دومره اهمه ده څومره چې نفرت اهم دی د مینې او نفرت دواړو په اهمیت او تقدس کې ذره قدرې فرق نشته په شرط دی چې اظهار په حقیقي متماهل وشي مینه چې د نفرت په ځای کې او نفرت د مینې په ځای کې واقع شي فساد او بربادي شي انصاف کله عدم شي او انصاف د ژوند توازن دی د زمري د اوسۍ سره مینه ده او د اوسۍ د زمري نه نفرت دی دا دواړه مینه او نفرت مکمل طور سره متوازن دي او همدغه شان موږ دې په دې نتیجه رسو چې دا جهان د مینې او نفرت یعنې د دوو مخالف قوتونو په برکت قایم دی نو لکه ساجد صاحب وایي دا درد راحت غم خوشي او داسې نور د یو بل لازم ملزوم دي لکه ساجد صاحب وایي فرشته شیطان منم چې تضادات دي فرشته شیطان منم چې تضادات دي یو ځای کېږي خو په زړه کې د انسان زبردست او یادا اوس د پیریانو د خندا شوم چې بوډا شوم زه اوس د پیریانو د خندا شوم چې بوډا شوم زه چې زلمی وم تماشه مې خاطرو کوله او اشنا ساجد د وصال په مزه پوه نه کړو چې د راتلو سره خبره یې تلو کوله د غلط نظام په وجه انساني جذبات ګمراهۍ ته رجوع کوي زیات جذبات داسې شي چې د خپل مخالفو جذباتو په ځای خپل اظهار وکړي نفرت د محبت او محبت د نفرت په ځای کې خپل اظهار وکړي غصه د شجاعت ځای ونیسي شرافت د رذالت انصاف د بې انصافۍ دیانت د بددیانتۍ صداقت د کذب او بې ایمانۍ الغرض دا چې د ژوند کیسټ بالکل الټه په اثر روان شي د غلط نظام په وجه انساني جذبات ګمراهۍ ته رجوع کوي زیات جذبات داسې شي چې د خپل مخالفو جذباتو په ځای خپل اظهار وکړي نفرت د محبت د نفرت په ځای خپل اظهار شروع کړي دغه شان غصه د شجاعت په ځای ونیسي شرافت د رذالت انصاف د بې انصافۍ دیانت د بددیانتۍ صداقت د کذب او بې ایمانۍ الغرض دا چې د ژوند کیسټ بالکل پاستر شي پاستر روان شي او هم دغه وجه ده چې انسان دوست مشران لیکوال ادیبان شاعران او دانشوران زیاتې هلې ځلې د صحیح نظام د قیام لپاره کوي د انسانیت صحیح اصلاح د صحیح نظام په صحیح قیام باندې کیږي د دې نه بغیر په صحیح معنو کې انسانیت په وجود کې نشي راتلی بلکې داسې حالات وي لکه ساجد صاحب چې وایي څه ځان ځانۍ دی استحصال دی او څه غصب قبضه د دې کارونو نه دې خلقو له کارونه جوړ شو یا دا چې ای اسرافیله که شپېلۍ د سره نوي راشه مونږ د یو بل د هډوکو نه شپېلۍ جوړې کړې یا دا د نوي دور د پوهانو کارنامې وګورئ چا د سکې نه چا د زهرو نه ګولۍ جوړې کړې او ساجد د دې نظام نه نیت ته تښتېدو کړی دی پوهېږم ځان له یې د اوسپنو څپلۍ جوړې کړې نو او یقینا چې د اوسپنو څپلۍ جوړې کړې وي او داسې وطنونو ته یې ځان وویستو چې هلته انصاف په خپل اصلي شکل کې موجود دی قانون د هر چا دپاره دی ښه او بد دی حکومت ته هر چا مور و پلار دی ځکه خو حقیقي مور و پلارو ته د دعا او د دیدن نه علاوه د هېچ چا څه ضرورت نشته
معاشي ویره څوک نه پیژني د غربت د نوم نه هر څوک ناشنا دي دروغ نه پیژني فریب نه پیژني دشمني نه پیژني غصب ډاکر رشوت سپارښت ظلم جبر او داسې نور ناوړو چارو نه خلک بالکل ناشنا دي او نا خبره دي د هر قسم ښایست سره مینې کول د ازادي ده او د هرې قبح نه نفرت کول د خلقازات دي هر اختر وي هر مازدیګر اختر وي هر ماښام اختر وي هره شپه اختر وي ساجد د اخترونو په وطنونو کې ګرځي خو د خپل وطن د عاشورې او بدحالۍ یادې هلته هم جوړوي لکه چې وایي خیر که درته لرې یم جدا یمه مینې نږدې کړی یمه دا یمه یا دا دلته که موړ شومه خو ستا د دیدن وږی یمه تا کې که وږی وم خو ستا په دیدن موړ ومه ساجد صاحب و مزاجن امن پسند دی همدغه وجه ده چې حسن پسند دی ځکه چې امن پسند دی د دې سره سره عاجزګوی دی خاکسار دی پوریانشین او خاکنشین دی د ډېرو دولت او جایداد خاوند دی خو تکبر نه پېژني خپله درنه او د بل سپکه نه وایي د ادیبانو شاعرانو لیکوالو موسیقۍ یا نور فنون لطیفه سره تړلي خلکو سره بې کچه مینه لري خوا که هغه بادشاهان دي او که د روغاني غوندې افلاس وهلي بې یارو مددګار مګر مستانه زه دا خپله مقاله په خپله یوه خطه ختمومه هغه دا چې نه اصول او نه ترتیب شته پکې چې نه اصول او نه ترتیب شته پکې ځکه خپل کور راته زندان جوړ شو د کور یو تن مې کور ته کور نه وایي زما د کوره پاکستان جوړ شو